ملا برادر له زلزلې 3 ورځې وروسته هرات ته لاړ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په هرات کې له خونړۍ زلزلې 3 ورځې وروسته د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د زلزلې ځپلو سیمو د لیدنې په موخه د یوه پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته سفر وکړ. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر اعلان کړی چې ملا برادر د دوشنبې ورځ د تلې میاشتې په 18مه هرات ته تللی دی. د خبر پاڼې پر بنسټ برادر به له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې ترڅنګ له خلکو سره د راټولو شویو مرستو د عادلانه ویش څارنه وکړي او په هرات کې د زیانمن شویو کسانو د وضعیت د ارزونې لپاره د بېلابېلو ادارو په غړیتوب یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشپړې مرستې د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې د هرات ولایت په زلزلې کې 1023 تنه وژل شوي او 1683 نور ټپیان شوي دي. دغه سازمان په وینا لږ تر لږه 514 نور کسان لا هم په زلزله ځپلو سیمو کې نادرکه دي. خو ځایي سرچینې له هشتې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 2620 تنو ته رسېدلی. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې.